بالکل غریبانو چې هغه بالکل څه قسم وس نه رسي نو هغه له زه بالکل فری علاج کوم هغه نه زه یو روپۍ نه اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زورا تلیم تاسو ګورئ چراغ ټي وي الپورې کې موجود یو د حاکم عمر حیات خان سره شفا ورکوونکي خو الله پاک دی، خو الله پاک په خپلو بندګانو کې هم داسې بندګان شته دی چې د هغوی په لاسو کې شفا وي. د حاکم صاحب نه ما تپوس پوښتنه کوو چې دلته کې د کومو بیمارو ناروغو مرضونو علاج کیږي او کومې نسخې تاسو ورکوئ او د کومه حده پورې دغه بیماران دغه ناروغان دغه مریضان چې دی هغه جوړ شوي دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم تاسو راغلئ دلته کې. نو بجانه زما ټول نه اولنی علاج دلته کې ټول نه مشهور علاج چې نو زه د زړه په علاج یم او الحمدلله په دې باندې ما سره اوس په موبایل کې ویډیوګانې موجود چې تقریبا 2.5 زره ویډیوګانې په 2-3 موبایلو کې ما سره موجود دي او دغه سي زما تقریبا په 3 کالو کې 12.5 زره مریضان نه برخه شوې دي. اوس هم د کسان ما سره د پېښور نه راغلي دي کسان خښوي دي هغه مال ټلیفون مو کو چې یاره موږ ټیسټونه وکړو مکمل الله خکړیو هغه کزره والونه بندي یا والونه کمزوري یا د پټي کمزوري یا د سیمه شومان چې دغه پړ کې سوري یا والونه لکی د نیمه سره ډیر بهترین علاج دی دنیا مریضان الله خکړي خکول الله کوي خو موږ دغه دوی جوړو او الله پاک شفا غورځو الله دغه سي زمونږ ډیر بیماران د سي چې در خو نصاب بیماران چې چا په ملا منې دړي یا خپل کار نه کوي یا لاس کار نه د سي کونټل لاشي خو الحمدلله هفته بعد چې راځي هغه وي ټیک ټاک کې ما دغه سي د یا د جوړونو دړ بیماری یا د ګردو بیماری چې ګردي کمزوري شي یا د ګردو کانی مسلې دغه موږ سره دغه سي چې لکه خخ علاجونه دي په یوناني علاج کې نو الحمدلله زما د سي علاج بیماران چې ډاکټران لا علاج کړي او هغه بیماران الله تعالی دلته کې خکړلی. حکیم صاحب تجربه مو د کوم وخت نه ده؟ تجربه تقریبا 18 سال کېږي چې زما طب کار کوم او الحمدلله چې سونه د طب کار زیات کې جو دنیا تجربه سیوا کی سونه مریضان ډیر راځي تجربه انسان سیوا کیږي دغه بیماری چې اکثرا ډاکټران اکثر فارغ کې ما څنګه لاره ولې چې ډاکټر مو ته جواب راکړي علاج نشتی نو زاغه ته چې شفا من جانب الله او ټول اول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دغه نور سونه بز ولو نسم او الله پاک پړ کا خبر را ولې چې کوم دغه مریض شفا به الله نصیب کړي نو دوی چې پهله کورس ورکوم سره ټیک شي په 2 هفتو کې د ټیک شي هغه چې ما لاس کالو کې دونی شفا نه ده شي لکه په 2 هفتو کې ماته سونه مسله حاله د فیل ګردو ول مریضان نازي ول د ورکوم الله تعالی خکې روزانه په بنیاد چې کم دی خلک راځي دی ورله دوی ورکي او بیا غو خپل چې نیکست کم دغه راځي نو بالکل او کې چې کم دی خپوره اچھا خاصه امپروومنت هم راغلی او حکیم صاحب بس دا وایم چې د خلکو لپاره یو قسم نعمت دی. جی دینه موږ کم از کم 95% مطمئن یو جی ډیر دلر نه غره ډیر د بونیر د پیښور د چا سره او د ډیر د غټه علاقو بهر داخله راځي او د چا چې زړه والونه بنوي جی هغه علاجونه کړل موږ سره په ټلیفون را بیت کړی دي چې الله په خکړو 95%